کیسه د کیسې نوم دی مرګ څه شی دی؟ تر ټولو لومړنی شی چې په مرګ سره له انسان څخه اخیستل کیږي هغه نوم دی. که فکر مو کړی وي کله چې انسان مړ شي نو خلک نه وایي فلانی چېرته دی، وایي مړی یا جنازه چېرته ده، او کله چې د جنازې لمونځ کوي نو وایي جنازه راوړئ. هغه نوم چې انسان پرې اویا اتیا کاله یادېده نو په یوه لحظه کې ترې هیر شي، او کله چې د دفن کولو وخت شي نو وایي مړی قبر ته رانږدې کړئ. د انسان نوم نور نه یادېږي نو هغه وخت انسان ته نه پیسې په کار ورځي، نه قبیله او نه نسب او شهرت. څومره فاني او له دوکې ډکه دنیا ده. دا دنیا په کومې پیسې چې موږ لیوني یو. ای انسانه ښه پوه شه چې ما او تا باندې به غم او افسوس درې ډوله کېږي. اول کوم خلک چې داسې سرسري ډول پیژني هغوی به دومره ووایي چې دا بیچاره هم لاړه. دوم ملګري به دې یو څو ساعته او یا څو ورځې غمجن غوندې وي او بیرته به په خپلو خنداګانو او ګپو کې سر شي. دریم تر ټولو ژور غم به په کور کې وي او هغه به ستا اهل و عیل وي چې تر یو میاشتې یا به زیات تر یوې میاشتې درپسې غمجن وي، او له هغې وروسته به د خلکو ترمنځ ستا مجازي کیسه ختمه شي او حقیقي کیسه به دې شروع شي چې حقیقي کیسه دې د آخرت دی. له تا څخه به واخیستل شي ستا ښایست، مال، صحت، اولاد، ماڼۍ او داسې نور زیات شیونه به درڅخه جلا شي. اوس دلته سوال دا ده چې تا د آخرت لپاره کوم تیاری کړې ده؟ دا اوس د ځان سره فکر وکړه چې همدا اوس ته مړ شوې. داسې کوم عمل دی چې ستا زړه پې ښه وي چې دا عمل به مې د خلاصون ذریعه وګرځي. همدغه حقیقت دی باید توجه ورته وشي. نو ځکه مهمه ده چې په ژوند کې د فرضو، نوافلو، پټې صدقې، نیکو کارونو، د شپې لمانځونه او د نورو نیکو اعمالو اهتمام وشي. الله جل جلاله دې زموږ ژوند په عبادت، تقوا، تواضع، صدقه، تهجد او په اذکارو راته ښایسته کړي. آمین یا رب العالمین.